دا هر څه اوس مهال د اسلامي امارت مستقل حکومت عملي کولی شي، ځکه چې د قوي ارادې، منظمو پالیسیو او ستراتیژیو د عملي کېدو شونتیا او اراده لري. د ځان بسیاینې لپاره یې له شته فرصتونو ګټه اخلي، ځکه اوس ورته تجربه شوې چې ډیر غني هیوادونه چې د کمزوري حکومت لرونکي وي، د دې پر ځای چې رحمت پرې وشي ډیری یې په غضب اخته کیږي. ښه بیلګه یې د کانګو هیواد هغه ناوړه سناریو ده چې په 15 کلنه سیمه ییزه جګړه کې ګاونډیان هم په ناورین کې راښکېل شول. نو بناء د داسې هیوادونو له طبیعي زیرمو او اقتصادي فرصتونو څخه د نړۍ قوتونه او په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونه ګټه پورته کوي، ځکه کوم هیواد کې چې ناامني او خپلواکي نه وي هلته د پرمختګ فرصتونه له منځه ځي. له نیکه مرغه اوس په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره انشاءالله هیواد له ټولو بدبختیو څخه وتلی، اوس د یو خپلواک او آزاد هیواد شاهدان یو.